سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته راغلاست ویو نن جمعه د 1404 هجري لمریز کال د زمري 24مه چې د 2025 زیږدیز کال د اګست له 15 سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. غزه کې په اسرائیلي بریدونو کې 63 کسان وژل شوي، د جبري بې ځایه کېدو ویره زیاته شوې. د فلسطین روغتیایي مسؤلین وایي د پنجشنبې په ورځ د اسرائیلي پوځ په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 63 فلسطینیان وژل شوي چې پکې 30 تنه د مرستو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. د ټرمپ او پوټین ناسته په الاسکا کې د اوکراین جګړه او د نادره معدني موادو په اړه خبرې، او د پاکستان او هندواکي کشمیر سخت بارانونه او سیلابونه له 200 ډیر کسان مړه شوي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. غزه کې په اسرائیلي بریدونو کې 63 کسان وژل شوي، د جبري بې ځایه کېدو ویره زیاته شوې. د فلسطین روغتیایي مسؤلین وایي تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلي پوځ په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 63 فلسطینیان وژل شوي چې پکې 30 تنه د مرستو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. وروسته له هغې چې د اسرائیل امنیتي کابینې د غزې ښار د نیولو پلان تصویب کړ، دغه هیواد په وروستیو ورځو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. یاد عملیات چې ښایي سلګونه زره فلسطینیان د جبري کډوالۍ لپاره د غزې سویل ته اړ کړي. دغه پلان د ملګرو ملتونو او د اسرائیلي پوځ د ځینو غړو له مخالفت سره مخ شوی دی. شنونکي دغه پلان پایلې د فلسطینیانو لپاره ډېرې خطرناکې بولي او وایي چې د هغوی د وتلو او د غزې د تشیدو یوه برخه ده. د قطر په دوحه انسټیټیوټ کې پروفیسور محمد المصري زیاتوي چې ډېری فلسطینیان په تیرو 24 ساعتونو کې لسګونه ځله بې ځایه شوي او اوس له لوږې هم کړېږي. په غزه کې لوږه او د مرستو خنډ د بشري ناورین د ژورتیا لامل ګرځي. د مرستو له ډېرو نړیوالو ادارو سره تړلو شاوخوا 100 خیریه سازمانونه وایي اسرائیل د غزې تړنګې ته د ژوند ژغورونکو مرستو د رسیدو مخه نیسي، چې له امله یې په اردن او مصر کې د مرستو زیرمې له میاشتو راهیسې بند پاتې دي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان یوې مسؤلې ناتاشا ډیویس ویلي چې له غزې سره د مرستو رسیدنه یوازې د بهر یو څاڅکي سره برابره ده او روغتونونه د ټپونو د درملنې لپاره د اړینو توکو له کمښت سره مخ دي. د غزې د روغتیا وزارت مشر ډاکټر منیر البرش خبرداری ورکړی چې 40 زره له یو کلنۍ کم عمره ماشومان له لوږې کړېږي. 250 زره ماشومان تر 15 کلنۍ کم عمره له جدي غذایي کمښت سره مخ دي او 1.2 میلیونه ماشومان تر 18 کلنۍ کم عمره په سخت غذایي ناوړه حالت کې ژوند کوي. د وزارت د معلوماتو له مخې د لوږې له امله د مړینې شمیر 209 تنو ته رسیدلی چې پکې 106 ماشومان شامل دي. د ټرمپ او پوټین ناسته په الاسکا کې د اوکراین جګړه او د نادره معدني موادو خبرې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ الاسکا ته تللی څو له خپل روسي سیال ولادیمیر پوټین سره د اوکراین جګړې د پای په اړه خبرې وکړي. دا غونډه نن د جوینټ بیس المندورف ریچارډسن پوځي اډه کې ترسره کیږي او د 2018 کال له هلسنکي ناستې وروسته د دواړو مشرانو لومړنۍ خپلواکه لیدنه ده. ټرمپ هیله ښودلې چې ډېر ژر به په همدې ځای کې د پوټین او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ هم ناسته وشي، خو زیلنسکي نن غونډې ته نه دی بلل شوی. هغه ټینګار کړی که روسیه بې له ځنډه اوربند ته غاړه کېنږدي باید نوي بندیزونه پرې ولګول شي. زیلنسکي ویلي چې د ناستې د پیل پر ورځ روسیه لا هم بریدونه کوي. د خبرو په ورځ خلک وژل کیږي. دا خپله ډېر څه وایي، جګړه روانه ده او د ختمېدو نښې نشته. شنونکي وایي پوټین ښایي ټرمپ ته د نادره معدني موادو د همکارۍ وړاندیز وکړي. روسیه د دغو موادو د پام وړ زیرمې لري، خو نړیوال بازار یې تر ډیره د چین تر واک لاندې دی.
د پاکستان او هند و کشمیر سخت بارانونه او سیلابونه له 220 ډیر کسان مړه دي. په پاکستان کې د سختو موسمي بارانونو، ځمکښویدنې او ناڅاپي سیلابونو له امله د مړینو شمېر لږ تر لږه 140 ته رسیدلی دی. د ملي آفتونو د مدیریت ادارې د جمعې په ورځ وویل چې یوازې په خیبر پښتونخوا ایالت کې 150 کسان وژل شوي چې پکې 88 د بونیر ولسوالۍ اوسیدونکي دي. په دغه ولایت کې د ژغورنې یوه پوځي هلیکوپټر د خرابې هوا له امله سقوط کړی او 15 عمله یې مړه شوي دي. په بونیر کې کورونه ویجاړ شوي او بیړنی حالت اعلان شوی دی. ژغورونکو په منځهره کې له ځمکښویدنې او بندو لارو شاوخوا 1300 سیلانیان ژغورلي، خو لږ تر لږه 15 کسان ورک دي. په پاکستان و کشمیر کې 9 او په ګلګت بلتستان کې 15 کسان هم مړه شوي دي. د هوا پیژندنې ادارې د شمال لویدیځ لپاره د سختو بارانونو خبرداری ورکړی او خلکو ته یې د خطرناکو سیمو د نه تګ سپارښتنه کړې ده. په ورته مهال د هند و کشمیر په چاسوتي کلي کې د پنجشنبې د ورځې سیلابونو لږ تر لږه 80 کسان وژلي او شاوخوا 200 کسان ورک دي. پیښه هغه مهال شوې چې د مذهبي زیارت لپاره راغلي کسان د غره د پورته کېدو د مخه د غرمې ډوډۍ خوړلو لپاره راټول شوي وو. د سیمې د غرنیو ځانګړتیاوو له امله د ژغورنې چارې له ستونزو سره مخ دي. ساینس پوهان وایي چې د اقلیم بدلون د دغسې پیښو شدت او تکرار زیات کړی دی. حزب الله د جمعې په ورځ حکومت وګواښه چې که د وسلو د ضبط پلان عملي کړي او د دې ډلې پر ضد اقدام وکړي، لبنان به ژوند ونه لري. د دې ډلې مرستیال نعیم قاسم په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې دوی به یوازې هغه وخت د وسلو د پرېښودو په اړه خبرې وکړي چې د اسرائیل بریدونه او د جنوبي پټې سیمې اشغال پای ته ورسیږي. قاسم ټینګار وکړ چې لا هم د سیاسي خبرو لپاره زمینه شته او د خیاباني اعتراضونو پرېکړه د مصلحت مخې ځنډولې ده، خو خبرداری یې ورکړ چې که جګړه ورباندې وتپل شي هر ډول مقابلې ته چمتو دی. د لبنان لومړي وزیر نواف سلام دغه څرګندونې د کورنۍ جګړې ضمني ګواښ وباله او په ټینګار یې وویل چې هیڅ لوری د دولت له چوکاټه بهر د وسلو د لرلو حق نه لري. شخړه د 2023 میلادي کال د اکتوبر له جګړې وروسته توده شوې، هغه مهال چې حزب الله د غزې جګړې په پیل کې د حماس د ملاتړ لپاره د جنوبي لبنان له پوله پر اسرائیلي پوځ برید وکړ. په تیرو 2 کلونو کې دغه ډله د درنو تلفاتو سره مخ شوې. ګڼ لوړپوړي مشران د پخواني مشر حسن نصرالله په ګډون شاوخوا 15,000 جنګیالي وژل شوي او د وسلو لویې زیرمې یې له منځه تللي دي. او په پای کې په سعودي عربستان کې د انسانیت یوه زړه راښکونکې او نادره پیښه، یو سعودي میړه خپل یو پختورکی خپلې دویمې میرمنې ته ډالۍ کړی او د هغه لومړۍ میرمن د خپلې کوژدې د ژغورلو لپاره د خپل ځیګر یوه برخه ورکړه. د دې درېواړو دا ګډ اقدام د ځان تیرۍ، مینې او رحم بېسارې بیلګه بلل شوې چې د ټولنې په کچه یې پراخه ستاینه شوې ده. بهرني خبرونه هم دومره وو. د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې: فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک. زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 News 24 تر سبانې خپرونې. د الله په امان.